انګلیش یوازینۍ هغه ژبه چې ګڼ شمېر اشخاص یې مینوال دي. ټول دا غواړي چې انګلیسي ژبه په کم وخت او اسانۍ سره زده کړي. اوس مهال هر ښوونیز مرکز 100 نه بلکې زرګونه تنه محصلین لري. د ټولو موخه همدا ده چې وکولی سي انګلیسي ژبه په کم وخت او اسانۍ سره زده کړي. مګر یادو زده کوونکو همدومره زده کړي. ګرامر از د کی اف ا لنګویج. ګرامر د یوې ژبې کلي ده. یاد زده کوونکي نور نه پوهېږي چې یوې ژبې دپاره څه مهم دي، څرنګه یو ژبه زده کېدی سي، یوې ژبې اهداف څه دي، څرنګه کولی سو په کم وخت کې ډېر څیزونه زده کړو. که چیرې تاسې هم د انګلیسي ژبې مینوال یاست او غواړئ یاده ژبه په کم وخت کې زده کړئ، نو دغه ویډیو ستاسو دپاره ده. په دې ویډیو کې درته یو څو داسې څیزونه درښایم که چیرې تاسو فالو کړئ، تاسو به وکولی سئ د 10 ښځو په تعقیب سره انګلیسي ژبه په آنلاین ډول زده کړئ، بغیر له دې چې تاسو په یو ښوونیز مرکز کې داخله واخلئ. موږ د چا د کورس سره کار نشته، زموږ موخه زده کړه ده، تر څو وکولی سو په کم وخت کې ډېر څیزونه په آنلاین ډول زده کړو. نو راځو دوستانو د ویډیو پر مین ټاپک باندې پیل وکړو. مخکې له دې چې د ویډیو همدا برخه سټارټ کړو، تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د کمنټ په برخه کې ولیکئ څومره وخت کېږي چې انګلیسي ژبې په زده کړې باندې مو پیل کړی ده. راځو دوستانو د ویډیو پر مین ټاپک باندې پیل کوو. یوه ژبه څنګه زده کېږي. د استادان دا وایي چې د یوې ژبې د زده کړې دپاره مهم څیز ګرامر، وکیبلري، ریډینګ، لیسنینګ، سپیکینګ ده. خو دا څیزونه هغه وخت مهم دي کله چې یو زده کوونکی غواړي فارغ شي او له هغې نه وروسته په یو ښوونیز مرکز کې دنده ترلاسه کړي. ګرامر هغه وخت مهم دی یو شخص دپاره. خو که چیرې یو شخص غواړي په کم وخت کې انګلیسي ژبه زده کړي، یو شخص غواړي په انګلیسي ژبې روانې خبرې اترې وکړي، یو شخص غواړي د نورو اشخاصو په خبرو باندې ځان پوه کړي، هغه دپاره مهم څیزونه وکیبلري، سپیکینګ او لیسنینګ ده. دغه درې څیزونه د یاد شخص لپاره مهم دي. په نن ویډیو کې به موږ همدغه باندې خبره کوو چې څرنګه کولی سو دا څیزونه زده کړو. که چیرې یو شخص 1000 لغاتونه زده کړي د انګلیسي ژبې، یاد شخص کولی سي په انګلیسي ژبې باندې روانې خبرې اترې وکړي. یاد شخص کولی سي خپل مشکل پر خپله حل کړي. نو ګرامر هغه وخت مهم ده کله چې یو شخص غواړي په راتلونکي کې ټیچر جوړ سي. موږ د ګرامر څخه سکیپ کوو، موږ د ریډینګ څخه سکیپ کوو، موږ یوازې بحث په وکیبلري، سپیکینګ او ریډینګ باندې کوو. دغه یو څو څیزونه دي موږ په دې ویډیو کې بحث پې باندې کوو. دغه ویډیو دپاره موږ 3 برخې لرو. لومړی د چټ جي پي ټي د لارې د انګلیسي ژبې زده کړه. دوهم د یوټیوب د لارې د انګلیسي ژبې زده کړه، همدغه سکلز ورباندې اپلای کوو. دریم د ټلګرام د لارې د انګلیسي ژبې زده کړه، همدغه 3 سکلز په ټلګرام باندې هم اپلای کوو او غواړو په انګلیسي ژبه د 10 ښځو په تعقیب سره زده کړو. ګرانو دوستانو د ویډیو دغه برخه موږ تاسو سره د چټ جي پي ټي د لارې د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره ځانګړې شوې ده چې څرنګه کولی سو د چټ جي پي ټي د لارې انګلیسي ژبه زده کړو. رابسئ پر خپل موبایل کې چټ جي پي ټي راخلاص کړئ. په دې ځای کې له دې لیکلو څخه استفاده وکړئ: ما ته د انګلیسي ژبې 10 جملې د پښتو ژباړې او تلفظ سره ولیکه. د لیکلو وروسته په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. د یادونې وړ ده چې تاسو کولی سئ چټ جي پي ټي په وټساپ کې هم وکاروئ. که چیرې تاسو ته طریقه نه وي زده، ما ورباندې آلریډي ویډیو جوړه کړې چې لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. کولی سئ د هغې څخه استفاده وکړئ او وکولی سئ چټ جي پي ټي په وټساپ کې هم وکاروئ. دا د دوستانو په سینډ اپشن باندې کلیک اخلو. تاسو لیدلی سئ موږ سره 10 د انګلیسي جملې ولیکل سوي په ډېر او ښه ترتیب سره. دغه هره جمله پښتو معنا او پښتو تلفظ لري. په دې ترتیب سره به تاسو وکولی سئ ریډینګ زده کړئ. دا چې څرنګه کولی سو وکیبلري زده کړو، هغه سټیپ هم فالو کړئ، هغه طریقه هم درته درښایمه. تاسو لیدلی سئ دوستانو لومړی موږ تاسو سره انګلیسي لیکل سوي، له هغې نه وروسته پښتو معنا ده او بیا پښتو تلفظ ده. په دې ترتیب سره تاسو کولی سئ ډېر په اسانۍ سره ډېر څه زده کړئ، هم وکیبلري هم ریډینګ. که چیرې په وټساپ کې وکاروئ، بیا کولی سئ چې لیسنینګ هم زده کړئ پر همدغه ترتیب سره. اوس دوستانو دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ: اوس یې ماته مهم لغاتونه ولیکه پر همدې ترتیب. همدا پرامپټ به استفاده کړئ. لکه څرنګه چې زه لیکل کوم پر همدې ترتیب سره تاسو هم لیکل وکړئ او په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو موږ تاسو سره به د لغاتونو جدول جوړ سي. په دغه جدول کې مختلف ډوله په ښه شکل سره لیکل سوي دي. لومړی انګلیسي برخه، دوهم پښتو معنا، دریم یې پښتو تلفظ ده. هغه لغاتونه چې په پورته جملو کې استعمال سوي دي، له همغې څخه مهمې لغاتونه راخیستې، لکه څرنګه پورته جملې وي، 10 جملې وي، اوس یې راته 10 مهم لغاتونه راواخیستل. تاسو به خپل ځان سره یو کتابچه راواخلئ، دا لغاتونه به ولیکئ. کله چې ستاسو وکیبلري زده سوه، بیا کولی سئ په انګلیسي ژبې باندې روانې خبرې اترې وکړئ.
دا و دوستانو چې څرنګه کولی سو له چټ جی پي ټي څخه استفاده وکړو او وکولی سو انګلیسي ژبه زده کړو. که چیرې تاسو 10 ورځې همدا طریقه فالو کړئ، زه 100% مطمئن یم چې تاسو کولی سئ د 10 ورځو په جریان کې زر لغاتونه زده کړئ. کله چې ستاسو زر انګلیسي لغاتونه زده شو، بیا تاسو کولی سئ روانې خبرې اترې په انګلیسي ژبه باندې وکړئ. په دې ترتیب سره به هم ستاسو ریډینګ زده سي، هم به ستاسو وکیبلري زده شي. که چیرې په وټساپ کې وکاروئ، بیا کولی سئ چې لیسنینګ هم ورسره ښه شي او لیسنینګ ورڅخه زده کړئ. د ویډیو بله برخه موږ تاسو سره راځي د یوټیوب د لارې د انګلیسي ژبې زده کړه. هغه سټیپ هم راسره فالو کړئ، دا چې څرنګه کولی سو د یوټیوب د لارې انګلیسي ژبه زده کیږي، څرنګه کولی سو ورڅخه استفاده وکړو، طریقه یې درته درښایمه. راسئ پر خپل موبایل کې د یوټیوب اپلیکیشن راخلاص کړئ. بره په سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ، په دې ځای کې ولیکئ انګلیش سپیکینګ ان پښتو. دغه لیکل به تاسو سرچ کړئ، انګلیش سپیکینګ ان پښتو. لکه څرنګه چې زه سرچ کوم، پر همدغه ترتیب سره تاسو هم راسئ. سرچ یې کړئ، په دې ځای کې به تاسو سره مختلفې ویډیو راشي، مختلف چینلونه به راسي. هغه چینل یې سبسکرایب کړئ کوم ته چې تاسو اړتیا لرئ، کوم څخه چې تاسو زده کړه کولی سئ. په دې ځای کې ډېرې مهم ویډیو راځي، کولی سئ په دې ترتیب سره تاسو خپل سپیکینګ ښه کړئ، خپل سپیکینګ ته پرمختګ ورکړئ. همدارنګه لغاتونه زده کړئ، د انګلیسي ژبې ګرامر هم شتون لري. دا په ډېر ساده ډول باندې تشریح سوي دي، کولی سئ ورڅخه استفاده وکړئ. تاسو مقصد هغه چینل فالو کړئ د کوم څخه چې تاسو کولی سئ انګلیسي ژبه زده کړئ. مهمه نه ده چې تاسو هر چینل سبسکرایب کړئ او د هره ویډیو وګورئ، یوازې هغه چینل سبسکرایب کړئ د کوم شخص څخه چې تاسو کولی سئ انګلیسي ژبه زده کړئ. په دې ځای کې بیخي زیات ویډیو شتون لري. اوس دوستانو راسئ پښتو پاک کړئ، یوازې ولیکئ انګلیش سپیکینګ او په سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. پښتو مو ترېنه دا ځل ریموو کړه. په دې ځای کې به تاسو دغه کارټون والا ویډیو حتمي ګورئ. د دې د لارې تاسو کولی سئ سپیکینګ زده کړئ او لغاتونه زده کړئ او خپل لیسنینګ ته هم پرمختګ ورکړئ. د کارټون والا ویډیو څخه ډېر په ښه شکل سره انګلیسي ژبه زده کیږي، کولی سئ همدا وګورئ. په دې کې ډېرې زیاتې ډرامیټیک څیزونه شتون لري، کولی سئ چې زده یې کړئ. دا په ډېرې ساده ډیزاین سوي دي، کولی سئ استفاده ورڅخه وکړئ. دا ځل دوستانو ولیکئ انګلیش وکیبلري او د سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو سره مختلفې ویډیو راسي، مختلف چینلونه به راسي. هغه چینل یې سبسکرایب کړئ د کوم څخه چې تاسو کولی سئ انګلیسي ژبه زده کړئ. یعنې اوس دوستانو یو ځل بیا راسئ انګلیش وکیبلري ان پښتو همدا سرچ کړئ. په دې ترتیب سره به تاسو د یوټیوب څخه استفاده وکړئ او وبه کولی سئ انګلیسي ژبه ورڅخه زده کړئ. دا چې ډېر څیزونه شته په آنلاین ډول موږ ورڅخه خپله هم استفاده کوو، موږ یې په خپله هم زده کوو. کولی سئ تاسو هم پر همدغه طریقه فالو کړئ او وکولی سئ انګلیسي ژبه په اسانۍ سره زده کړئ. ولې تاسو لیدلی سئ موږ تاسو سره څومره چینلې، څومره ویډیو راغلي. که چیرې تاسو هره ورځ یوه ویډیو وګورئ، په پیله کې تاسو کولی سئ د ورځې له 10 څخه ان تر 30 پورې لغتونه ښه په اسانه ډول زده کړئ. دا دوستانو چې څرنګه کولی سو د یوټیوب د لارې انګلیسي ژبه زده کړو. اوس دوستانو پوښتنه دا ده، یو شخص لغاتونه زده کړه، یو شخص ریډینګ زده کړه، خو که چیرې یاد شخص په مسلسل ډول استفاده نه کړي، هغه څخه دا لغاتونه هم هېرېږي، بیا خبرې هم نشي کولی. مطلب مې دا ده که چیرې په ورځني ژوند کې یو شخص بل شخص سره خبرې ونه کړي، هغه امکان د دې لري چې یاد شخص څخه وکیبلري هېره سي. امکان لري چې هغه په راتلونکي کې په انګلیسي ژبې خبرې ونشي کړی. هغې دپاره تاسو راسئ ټلګرام ته، په بره سرچ کې تاسو ولیکئ احساس لیبرري. لومړی به دوستانو تاسو همدا چینل سبسکرایب کړئ، ځکه دوستانو په دې چینل کې د انګلیسي ژبې کتابونو ترڅنګ انګلیسي سپیکینګ هم کیږي، لکه ویډیو خپرېږي، همدارنګه لیکلي میسیجې هم خپرېږي. کولی سئ همدا چینل سبسکرایب کړئ احساس لیبرري. له دې نه وروسته دوستانو یو ځل بیا راسئ د ټلګرام د بره سرچ برخې ته. په دې ځای کې به تاسو همدغه ولیکئ انګلیش سپیکینګ. انګلیش سپیکینګ تاسو به په دې وخت کې ګروپونه جوین کړئ، تر څو تاسو ورسره چټ وکړئ، میسیج یې پکې وکړئ او وکولی سئ یو شخص ځان سره ملګری کړئ، له یاد شخص سره سپیکینګ او ویډیو کال ترسره کړئ، تر څو تاسو وکولی سئ دغه کوم څه چې تاسو زده کړي دي هغه سره یې استفاده کړئ او وکولی سئ په خبرو کې ورڅخه ګټه واخلئ. په دې ترتیب سره دلته مختلف ډوله ګروپونه شتون لري، کولی سئ جوین سئ پکې، ځکه په دې کې هره ورځ ویډیو کال ترسره کیږي، ترڅنګ یې د انګلیسي ژبې اړوند مواد خپرېږي، کولی سئ استفاده ورڅخه وکړئ. یا اوس دوستانو دغه سپیکینګ به تاسو ریموو کړئ، دا ځل په سرچ برخه کې ولیکئ انګلیش چټ. وګورئ دوستانو زه دا یو ځل ریموو کوم.
د همدې لیکلو وروسته راځو په سرچ آپشن باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې ډیر زیات ګروپان شتون لري. تاسو هغه ګروپ جوین کړئ کوم چې ممبر زیات لري او غړي فعال وي، یعنی ګډونوالې فعال وي، ترڅو تاسو هم ورڅخه استفاده وکړئ او وکولای شئ په یاد ګروپ کې میسج وکړئ، ترڅو سپیکینګ آډیو میسج وکړئ، کال وکړئ، ترڅو تاسو وکولای شئ دغه کوم لغتونه چې تاسو زده کړي دي همدا په خبرو کې استعمال کړئ. پر همدې ترتیب سره به تاسو وکولای شئ ډیر څیزونه آنلاین ډول زده کړئ. تاسو لیدلی شئ چې په دغه ګروپ کې اوس مهال هم کالینګ روان ده، یعنی دوه اشخاص خپلو منځو کې په ویډیو کال سره خبرې کوي یا آډیو کال سره. کولی شئ تاسو هم ورڅخه استفاده وکړئ. خپل ځان لپاره به تاسو یو پارټنر پر همدې ګروپ کې پیدا کړئ او هغه سره به په انګلیسي ژبې خبرې اترې کوئ. دا دوستانو چې څرنګه کولی شو انګلیسي ژبه د 10 ورځو په جریان کې په آنلاین ډول زده کړو. که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، همدې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوې هره راتلونکې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.